تاسو چې کوم مشایخ دي مشران امین الله صاحب دی یا نورستاني صاحب دی خبر ورته کوم کنه نه ما ته وکړه هر یو چې باغی کې یو تن هم دلته حاضروي شي بحث نه کوي هم ته چې تاسو ته تبرک لپاره کې مونږ شیخ صاحب یو خبره بس اگې راو غواړي یو کس دغې نه راو غواړي چې کینی دلته اسی دي کینی دلته بس مونږ سره راو او دام درته وایي که چېرته دلته نشي راتلی نه راولي د امن ذمهواري وکړي مونږ امین الله صاحب مدرسې ته ورځو د عبدالسلام صاحب ځای ته ورځو بل ځای هر ځای چې وایي هلته ورځو خو صرف یو کس را حاضر کېږي یو کس یو د څلورو نه یو کس ته چې نن دا خبره کې دا ته دعوه کې ولې نه دي کړې کداغه نمونه نه نو په کاغذ کې د الحمدلله ډالۍ سره نوم نشته شر علي شاه سره نوم نشته شقي ثاني سره نوم نشته موږ دغه مطالبه ونه کړو موږ دا څه مطالبه کوو چې د چا نوم په کاغذ کې لیکل شوی دی کسان ولې نه حاضرېږي دغه عذر شرعي بیان کوي یا خپل پړاو باندې مناظره پړه مړه نشته هغې کې یو کس راولي یو بیا خبره همداسې کېنه وایي دلته همداسې او کبیا ورته اصولي خبره ضرورت اصولي خبره کوي محترم د لیکل ورسره تاسو کړی دي که شیخ سے مبارک کړی تاسو پاسه ودرېږئ دي چې وایي یو فوټو دا واده خلافي شیخ سے محترم کړی موږ د طرف لیکل باندې دي کړی حاضر شي مدني دي کړی الحمدلله د خپل علماء باندې اعتماد دی دوی سره لیکل کړي دي په دې کې دا لیکل شوی دي چې په دې کسانو کې به یو کس حاضر تاسو په موږ باندې وګورئ ما خبره اوره سره خبره باندې باقي موږ کتا سو ترانه را باندې وای خو موږ ټول وایو کدا ترانه مقصد نه او خبره مقصد نه یو کس موږ متکلم حاضر دی چې کوم موږ په سر کې لیکل دي سید ایاز عائشہ باندې څنګه حاضر باقي دا خبره چې اته دی باندې ټال مټول مکوي چې پرې منځ کی اول کې تاسو په ابتدا کې دا ویل چې په اصول سره او په خپل طریقې سره دا بحث کوو چې وخت نه ځای کوو دا وخت ځای کیږي بسم الله الرحمن الرحیم نا تا چې کله د خبره کوله نه زه حاضر وم نه شیخ افضل حاضر نه شیخ عبدالمنان حاضر یو قسم حاضر نو زمون شاګرد زمون محترم دوست زمون علی حدیث سلفی مرګری هغه په موږ درې وړ باندې اعتماد کړی دی زمون په غیاب کې زمون نمونه ورکړي دي موږ درسونه پرې خصوص سبقونه پرې خصوص مسلکی خبرې حاضر شي تا په خپل علماء باندې اعتماد کړی دی مظهری دی که غیر مظهری دی غلام حضرت دی او کار بلا ده دا نمونه دی ورکړي دلته چې دې کسانو کې به یو مناظره کوي دواړه بناسي چې چرته یو کس غیر حاضر شه داغه نیابت به یو کس خبره دغه کې رسوي با خیال دې خبره دغه کې ما صدا پرچه تعلیق لیدا دا په انټرنیټ کې برازي دا په ریکارډ کې برازي د دې پرچې مطابق ما څه چلےږي ته چې غلام حضرت نشي حاضر ولې د دې معنی دار چې هغه شکست مظهری نشي حاضر ولې شکست دار سره معنی که شکست معنی چې هغه روپ برازي نشي حاضر دي علم نه لري حقیقت دار چې سړی په مناظره کې 200 غلطۍ نه کوي تقلید کورس کې هغه د دې لایق نه دی چې د علماء په مجلس کې خبري وکړي په خپل جماعت کې هر څه جواب واورا تبه خیر صحیح شو جناب محترم جواب اوري تاسو جواب اوري زما خبره ته وګونی صحیح خبره خاطر به کوا تاسو به کوا خبره ته په خپل دا اعلان وکړ چې غلام حضرت او به الله ځکه میدان پرې خوسته ما ولنوم لیکل او حاضر نشه زره سره کینم ته دا ومانه چې حکیم مظهری یک کومه بلا ده هغه میدان ته حاضر نشو زه شاګرد یم هغه او به الله ما سم مناظره وکړه ته سوچ کوم کما سره د وخت ستا په شان شاګرد سبا ذکینم کما سره د وخت نو زه طالبانو سره مناظره نکوم مناظرین تاسو مولان وتختیدل دغه خبره ده او همیشه تاسو قدر کړی دی الله د قران خلاف هم کړی دی او فو بالعقود دی پر چیز اذر کړی وکړه به کوا کنه بس صحیح دی به کوا یو کې خبره ده وکړه دی پر چیز اذر کړی درس به پرې دی تدریس به پرې دی خپل قیمتي وخت دی علماء او مشایخ دا شیخ کوم دی راغله خبره است تاسو ته کې شل میټلار د ناظریږي دا شیخ چې تاسو په یو مولا باندې منور کول الحمدلله اهل بدعت به یو مناظری به زمون خبر او زمون په خپل عقیده او په مسلک یقین دی زمون خبره ثابته ده چې وسیله شرکیم ده او بدعتیم ده بدعیم ده او شرکیم ده وسیله بعض
دې خبره باندې یقین دی تاسو مولان وایي چېر وسیله شته دی تاسو مولان وایي چې وسیله شته دی هغه مولان هم دلته ورکړي دي دا مولا زه غواړم اذر یې کوي غلام حضرت اذر کوي بهم وایي غلام حضرت اذر کوي دا مو شاګردان موږ نه ونو شاګرد لپاره موږ شاګرد کینو بل وخت مقرر کوي خاموش بل وخت خاموش مقرر کوي د شیوا دا دوه کسان وتښتېدل او منګه او به الله تاسو خبره ډېرې او سره یو تقریر پرېږدا ما تقریر ته نه راغوښته وګورئ تاسو وایئ چې شیخ صاحب غلام حضرت حفظه الله او حکیم مظهری صاحب حاضر کړي ما درته د کلام په ابتدا کې ویلو چې داغي حضور کې 15 منټه لګي خو برای کرم تاسو دومره وکړئ چې عبدالسلام کاکا بشوري کاکا غلام الله چې کوم رحمتي دی غلام الله رحمتي کاکا عبدالعزيز نورستاني لالا هغه کې یو حاضر کې د نمونې د سیمپل په شکل کې دلته کېنوي خبرې دې نه کوي اوس به زموږ 15 منټه کې شیخ غلام حضرت حفظه الله او جناب حکیم مظهری صاحب حاضر شي او کداغه څنګه شي کولای زما وخت دلک صبر وکړه کداغه څنګه شي کولای کم از کم هغه مریضانی یا هغه ته تکلیف وي نو موږ لدی چې تاسو د امن ذمہواری راکړئ د دې اجازه محترم په وساتت سره تاسو به زموږ سره لاړ شئ ک گنج ته زید شیخ امین مدرسې ته یا سیکون مولا پس مدرسې ته ورځئ بالکل انت به ورشو موږ د امن ذمہواری راکړئ مونږ لا د امن ذمہواری راکړئ زمونږ شيوخ رستو نه دي تاسو خپل شاګردان یې طالبان یې او که تاسو طالبان نه یې که تاسو طالبان او شاګردان نه یې چې تاسو مونږ شاګردان غړي دي شاګردانو سره خبرې وکړئ دا شاګردان پړکئ نو بیا به ان شاء الله الرحمن پته ولګي با شروع کی دا بهاني پریدي تعجب دې تاسو په حال چې امیانو ته منبر باندې کینې امیانو ته چې منبر باندې کینې اغه ته وی چې وسیله شرک دی او کفر دی آیاتونه پیش کوي هغه آیاتونه څه شو هغه چې تاسو وایئ چې موږ بخاری منو هغه چې تاسو وایئ چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول هغه سنت رسول ولې نه پیش کوي لګ ځان ته رب کریم وړاندې پیشي را یاد کړئ هغه کتاب الله او سنت رسول پیش کوي کنه تاسو زموږ شیخ په ذات باندې اعتراض دی که تاسو داغه پاکی دي او تاسو توسل به زواد الفاضله سره ورانه ده نو به شروع کوي نور سه فضل بهاني پرېږدي خبر اخلاص کڅ ډېر کې نور مو یو دسه مسله دا زچ تاسو ته ويم چې تاسو موږ د بحث قابل نه هغه دا چې سړی خامي د عقلم کمزوري دا ته چې د علماو د نمونه د څنګه واغستل غلیش ما خبرې نه کوي غلیش ملا شرګټ ځان نه جوړ ما خبرې بالکل خبر نه کوي څنګه غلی نه تما شومې د امر صيغه نه پیژنې د باب تفعیل مصدر نه پیژنې زما 15 کلن دی طالب منظر الاول مال ټیم راکړه د مشمانو خبرې نه دي ته د امر صيغه نه پیژنې تاسو هغه علماء کرام چې دا نمونه یادې ان پون فی الماء و اسم فی السماء فی خیمه کوا ستا علمیت خو ماته معلوم قرآن امر نه پیژنې د باب تفعیل مصدر نه پیژنې ته د عبدالسلام کاکا او غلام الله کاکا او بل کاکا او بل کاکا او بل کاکا او بل کاکا تدسه وکا یوم تدسه وکا اول مشران سکینه ادبی چوکاټ خبري اړیکا تلغلش ته یوم صبر اول به تراشه من به اول سیم کې داخل کو عقل به توخي زکه د علماو نمونه بس پک نه یاد یوم صبر چې دا به قلی کې چې دای ته مودي سم تش ریکارډ کو نور څه کوته مو چر د مال کې څه دي ستاره سکات غلې کې تلغلش دغه خبره ته د مولانه کې مولا دی ول او هغه چانو چې کله هغه مولانه نو کیندې ول ته مولانه ته خلا بس د چرګ د مال کې هیڅ کار نشته ته کې نه دي کته مولای یوم صبر یوم صبر کته مولای ذکر قران او آیات امتحانو قد يعلم الله الذين يتسلل مولانه زدي علماء زد علماء اصل لا خبره خرمات من شويه وكانوا دسړي ما خبره مولوی صاحب تاسو علماء وي د علم نو مشرموي د خلوبانه د علماء تاسو ما د خلین منو غلام حضرت نوران واغس دا بل نوم دی واغس دا بل دی واغس ته دې خلبانه زو عالم او مناظر نس خبرې کوي آفرین به فکر شوم دې د عقل مبارک شری خبر سیدا تا وکړه
عالم به چې علمي انداز کې خبره وکړي وروره مسله د مناظره کوي خلاص خبره راځي بوڅو کې وبم به که مناظره کوي دوه دعوی مراسدین چټ کې لیکلي یو د وسیله بالذوات الفاضله خبره ده او دویم د مولانا ایاز صاحب او د مولانا غلام حضرت صاحب او د مسری صاحب د حضور خبره ده دا درې واړه دواړو باندې بحث کوي هم په ولنه یو هم په دې دوه د څه باندې کوي چې تاسو په چتی باندې دراکېټ داس کې ز تاسو چې د خبره وي مال 15 کلن او 10 کلن ماشومان دا وسته پیسې بس ته تاسو د امر سیغاله پیژنې ما وړي کې بچی په اوم کې هم پويږي زمونږه چړې پويږي د امر سیغاله پیژنې د باب تفعیل مصدر نه پیژنې نو چې نه پیژنې تعالی څنګه شیخ السلام رب کما صدل ته نوم لیکل د مولانا عبدالسلام د یوسترګه باندې خان دی او بل بجاړي او کله مولانا امین الله نوم مستلی کړي کله شیخ عبد العزيز نوم مستلی کړي کله هر تا نظر مولانا حمد الله مطالبه نکوم د مولانا شیر علي شاه نکوم د تقی عثماني صاحب نکوم د کلمات سنن نه دی لیکل چې کوم نوم دی لیکل او مؤمن بده ته چې وعده پورواله کوي وعده باندې پورواله به د بل خبره کزما مرګري کوي هم بد خدا ته چې کوم خبره وکړه دا عقل مند شان نه ور ډېر دا من دې ته نه اول خبرې زمو تکلم وکړه تاسو ما نه به د خبره اوریدل نه ما نه دی به د خبره ما نه دی به د اوریدل د علماء نوم مشر ما وي علمي انداز باندې خبره وکړي علمي انداز باندې ما كما خبره به اصول کلمات وي ما كما خبره به اصول کړي د شیخ خبره په اصول و د خبره په اصول د چې ته اصولان ویل چې سړی راول خره ولکه اصول خلک مراعات کوي دا دوه مرګري چې راغل غلطي وکړه کنه نه دا ویل نو چې نه دا کړی به تباس نه کوي نه دا کړی به تباس نه کوي چې نه دا کړی به تباس نه نه خبره د انصاف او مولانا مولانا تک ماته وکړي ان ملامت او تاسو کړی د جمهوریت د کې نه دی حدیث صحیح ده ملامت او باندې دا معنا دا چې عذر ایمان وای رشته ایمان اندابي عذر ایمان اندابي عذر دا کدو وای والله متکافی ده والعذر مقبول عند الاشراف عند كرام دا مقبول عذر مقبول موږ مونږ کاسپتال کې بیمار والله کپسری دې من وای چې بیمارو مشورات له او مانو کنو ورته وای ټلیفون ورته کې چې نه دې کې دا شکست کنه ولې دې نوم ولې لیکو ولې دې ولې نوم لیکو ته ولې زما حضور راځي تاسو نوم لیکل شو یو د مولانا آیات صحیح ومن درې کسه مونږ ته مطلوب دي درې کسه مونږ د شپږ کسان ویلو نو د شپږ کسان ټول مطلوب نه دي دا درې کسان مونږ ولې ویلا ځکه جواب کې مناظر دا دوه دا بار مونږ ته چې دونه راکړي کیږي د دې مسلې د ختمولو لپاره موږ راغلي دا مولانا عارف دی و دي وایي زپړې محفوظ مناظره شروع و دي وایي چې په دې کې فاتحه راځه ما غاښ حاضر بس اوس مناظره شروع یو کار بولو تاسو په اول په ابتدا کې دا خبره وکړه چې دا نه ایبین چې اقاو کې لیکلو کې خیر ته موږ دا وایو چې زموږ کسان په ډیر دا په مولانا عارف ډیر دغه توجیه قال لي كل فيرا دي سوق كان شيخ غلام حضرت आवाज مونږ پیژنو شیخ غلام حضرت ټلیفون وکړ هغه اول یو خبره بدل نو فکر به ان او ابو وای کدي کسان ما بيلل بس په مناظره شروع نو تاسو خو چې تاسو بیا ما کو تا اول خبره او تاسو درېږئ نو بیا تاسو نه مونږ د لیکل تاسو راکو رورا خبره ډېرې خفنه شي مونږ ولمانه است سره یو دا لیکل چې چا کړی دي درې علما پکې خبره کوي او على سبيل التقسيم والتنويع درې واړه کړي هغه تاسو اختیار دی مونږ درې کسان که خبرم شیخ ته په صلاح او کومه خبره په دې چې درې کسان لیکل شي دي اقدر قدر کوي هغه یو راغلی دی او دوه نه دی راغلی او خاص کر هغه کس نه دی راغلی دا خبره قابل غور خاص کر هغه کس نه دی راغلی چې د لس کالونه چټونه او چیلنجونه را لېږي چې ما سکینې موږ ګورم موږ وخت مزای کوا ته نه کینې وینه څه نه ما ګوره وخت مزای کوا ته نه کینې وې څه کینم دغه د میدان ته موږ حاضر شي غلام حضرت صاحب نشه ولی ملیک
سوال دا دی چې تاسو په خپل مشرانو باندې یقین نو هغه د دسي میدان ته چرته حاضرې دي شو ولې لیکدا ان العهد كان او بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام. الحمدلله موږ سره د خپل مشرانو دومره امداد دی. منن خاکم کې ابر نو بهاری کونت از لطف برمن قطر باری اگر بروید استنصد زبانم چو سبزا شکر لطفش کې توانی. هغه موږ له داسې تربیت را کړې استاسو غوند علماء موږ سره بحث هم نشي کولای ګینه وای بحث کولای شي هغه چې امر صيغه ته پیژنې ته غلې شه خاموش شه. تاسو یا دوی چې تاسو سره موږ بحث نشو کولای شي یا بسم الله هاذا غزو هاذا میدان او یا عبد السلام صاحب یا امین الله بشوری صاحب یا غلام الله رحمتی صاحب کې یو حاضر کړي د سیمپل په شکل کې نه وي موږ سره کې نه وي د نمونې په شکل بحث دیم نه کوي. اوس بدر ته موږ یو 100 منټه کې خپل شيوخ حاضر کو. بیا درته وایم مؤدبانه گزارش ده ته وایې چې که تاسو موږ سره بحث کولی شئ او که نه شئ کولی که کولی شئ نو کوئ او شروع یې کړئ او که نه شئ کولی دا ووایئ. دا سوال زه درنه واپس کوم چې ستا شیخ غلام حضرت حکیم مظهري صاحب بحث کولی شي که نه شي کولی که نه شي کولی جواب وره اول سوال در باندې مو اول جواب تر آسانی بس درکم. اول د ما پښتنه وکړه تاسو موږ سره بحث کولای شئ کنه ته او یا نه. مولا چرګ یو مرغه ده چې سليمان سلام ته تاسو کې ته ولې نه هغه عذر کوي او څه ځاو ته ګورم مجاهدین پټکیمو علي دي مدرسو فارغ او مولا چرګ نو بیکار اس دلیل نه پېښ کړي عذر نه پېښ کړي بیماران په ځکه اتفاقی حادثه رااله بحث نشي کولای اثبات نشي کولای ولې دا دومره زمانه چلوي. ما ته مخکې ویل که کاغذ کې د شیخ حمد الله شیر علي شاه صاحب یا د یو بل استاد محترم عالم نو موږ به دا ویلې چې بس هغه راغله او یا هغه راغله خو چونکې دا غوښتل نو نشته دا مطالبه نه کوي ته شیخ عبد السلام مطالبه کوي د شیخ حمد الله مطالبه کوي شیخ غلام الله مطالبه کوي او دا غو علمیت په شیخ حمد الله ته تاسو پته به دا غل او دا غي جواب دادی چې تاسو شاګردان یې طالبان یې موږ هم شاګردان او طالبان یو چې زموږ د شيوخ د وجود مطالبه لري موږ هم تاسو د شيوخ د وجود مطالبه کوو. یو شیخ هم تاسو یو شیخ دی صرف کینی واحد وخت کاغذ کې چې څوک لیکل دي دا غو د وجود مطالبه کوو د مطلق مشایخ مطالبه د وجود نه کوو. کاغذ کې چې کوم لیکل شوی دی اوله مرتبه کې زمانو درج دی بحث ولې نه کوي. کاغذ کې اوله مرتبه کې زمانو لیکل شوی دی بحث ولې نه کوي. د دې ماشومان پریدي خېری دیدا وروره وخت مزه کوي یو سی وبخړه ولې یو کار کوي کمن سم مناظره کوي زموږ دوه شرط دي چې دې چټکم څه لیکلي دغه علما دراوله په دغه مسله سباس کو میدان دراغلي ټیم تا 15 منټه ویل دي 15 غنټه درته سړی راوړل ما خام پورې راوړل سبا سار پورې راوړل بل سبا پورې ځکه ته موږ داسو هیڅ سم ته وسل راکوي او کتای سم سباس کوي تاسو باس تړکی نو دې قاری سے سخت کړي ما ته ویلې ما به تاسو دوه مې او درې مې درجه طالبان راوستي کستا استاد شه دي چې کوم کتابونه درس کوي هغه سم دایم درس کوي دا د مدارس نقشي پوه شو خبره باندې تا ته چې تاسو موږ استا کوم مشر مساجد کوم کتاب درس کوي ته او بلاش موږ د مدارس په نقشو ور چې موږ په سلسله کړي موږ والله العظیم کته چې راغلي موږ غوب راغلي د الله بندگان چې دا غرونه به په خپلونو باندې وال هغه خلق نه میدان تراول او من یبارز فليقدم نفسه او من يسابق يوز في الميدان اوس په پته ولګي اسی عوام په معنی دي چې چمڅلي کړي دي که اسمان ته وخېږي او کزمه کې موږ سم په دې چلےږي یا به شي چې موږ غلطي کړي دا غلطي کړي دا قاری څه دوی چې زما دغه مشران زما په اعتماد نو او تخته د خپل نه منګي نور سیب اوانه جنگو منګه تاریخ سیب تا خبره کړي د دې سړي سزمانو لیکلې زبېګار شپې 12 بجې راغلي وعده لراغلي وعده کويږي تا چې چانو ور کړو چې اعتماد دې پینو نو تاسو نن ولې کو ورشه وسه راول ریولا یوم خبر نه
چل بل دی دلته د یو ټکی ویو د یو ټکی د ټکی ویو ته مولوی صاحب د ماته ویلې د ماته ته ما شیخ مال نمبر مولوی صاحب خبره وره وسه یو راي زما خبره وره وسه من خبره تاسو خیر غیر خول عنان چې تاسو من گزاره کو په یو شرط باندې تبه پاتې او په دې خلی به چې دا ما کوم مولوی صاحب باندې کلی ورانو د میدان نه وته زه دې سم ناظر کوم نمبر وره نمبر ویم خبره وره ته مولوی صاحب مال نمبر تاسو مال نمبر ما ته وګوره دوه دعوی دي دلته د دې سبب دلیل پړ کوم الله او دا هغه په نه حاضرېدو په ما سه نوم لیکل دلته ما خطر یو ټکی وي دا یو ټکی به وي ته به دا یو ټکی وي چې په دې یو شي کې زملامت شوم هغه وتخدل میدان ترانل او دا بل درځه په دلیل پړ کوم کمه پړ نه جواب برانه وته کې راځه ونی سنوري قسمه کو نه ته د مخ کې نه یو وتخدل وي دا یو وتخدل وي دا یو وتخدل ماته دا یو دعوا ول ثابته کې به صبر زول به مباس او کسی به راسنه کې او نو وبخړې ستاسو په اعتماد نو څه راوستل سګوره قصه کینه جی بس کینه یو دوه کلنې ماشوم انده عوام انده امی سره کینه جناب کینه بس صحیح شو کینه تاسو کینه بحث کوم تاسو کینه تاسو کینه بس تاسو کینه بحث په دوه شرط وایم تاسو کینه تاسو ډیر تقریر به نظیر مکو جزاکم الله خیر الجزاء تاسو خدمت اقدس کې مؤدبانه گزارش کوم تاسو ډیر وګړي خبرو کې ډیر گزارشونه تاسو ډیر مننه وکړئ تاسو کینی جناب زاغ خپل مطالبه یو کرتی بیا مات کوم تاسو جناب شیخ عبدالسلام صاحب المحترم شیخ امین الله بشوری صاحب المحترم غلام الله رحمتی المحترم عبدالعزیز خاموش عبدالعزیز نورستانی دی سلور کی تاسو یو راولې ول سره صرف د نمونی په شکل کې نه وي او کني دومره مهرباني وکي کني تاسو دومره مهرباني وکي مونږ ته د امن ذمہواری راکړي مونږ به سره د خپل شيوخ او د غي مدرسې ته ورشو او کداغه سمني دا دریم ټکی ووري مونږ تاسو له د امن ذمہواری درکو تاسو مونږ سره لاړ شئ زموږ د شیخ مدرسې ته دغه درې خبرو کې یو خبرو کوي یا د سلور شيوخ کې یو شیخ راولي یا موږ د امن ذمہواری راکړي د هغه شیخ مدرسې ته موږ سره د شيوخ او د غي معیت کې در سره زو یا موږ د امن ذمہواری درکو زموږ د شیخ مدرسې ته موږ سره لاړ شي او که بحث کستاسو مقصود بحث وي بس هاذا میدان شروع کوي خاموش زه خبرې کوم مونږ سره کستاسو بحث مقصود وی شروع دلیل شروع کړي تعجب دې تاسو په حال چې عوام ته مقررن لګیای چې دا شرک دی او دا کفر دی او دې ځکه یو دلیل نه لري کراهت باندې هم نه لري کلري بسم الله شروع کی خطرې شرط دی خبرې باندې درې شرط دی بس تاریخ دلیل وایا دلیل بوي درې شرط دی ویلې چې دا درې کار وکړي موږ لیکل راکې دې درې داتا چې لیکل راکې بسم الله راځه چې په تخته لګا دي کې چې وته راځه لیکل والا راځه لیکل والا ویم په دې څه وخت چې لیکل دی لیکل باندې تاسو دغه سبابل کې واده خلافي وکړي ته دلیل لري تا چې دا کومه داوا ما سره لیکلي په دې دلیل لري تا چې ما سره دا کومه داوا لیکلي دلیل لري ما تاسو نه کوم اول یو داوا اول یو داوا کوئی د بحث نه اول یو داوا دلیل وایا بحث شروع کا تاسو کی عالم فإن كنت عالما كتعلم شروع کا دلیل وایا دلیل وایا داعی کا مدعی دا غو ته خروج د بحث نه داعی کا مدعی لن الفاظ کې درته وایم
تا چې دا کومه داولی کلی په دغه داوی باندې ځان سره دلیل لري کني لري ولی دا عوام مخکې وایي چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله سنت رسول پیش کړي یو دلیل پیش کړي یو دلیل مطالبه لرم یو پیش کړي داعی که مدعی ما ته دلیل نه لري دلیل نه لري ځان پوي سوال تعنتن دی که تفقهن دی سوال تفقهن دی که تعنتن دی ته مناظرې ته راغلی ته د وسیلې حرمت ثابت دی که ته به سوالات کې ته د وسیلې حرمت ثابت دی که ته به سوالات کې معلومیږي چې عوامو ته لګي شرک دی اوس کراهت قدرې نشي ثابتولی ویم داعی او مدعی نه پیژنې داعی او مدعی نه پیژنې وکشه تغلش صبر نمبر راک تاسو له کلی شي ما ته وکړه یا لکه زبات شروع کوم صبر وکړه زبات شروع کوم ورکه مناظر لرو سپیکر ما ته وکړه تاسو سره د وسیلې په حرمت دلایل شته کنه دلته یو ټکی دی قدر سره کنه تغلش د وسیلې په حرمت سره دلایل شته کنه تغلش ورته دا کډه خبرې دي که باس کوي اچوبه مخړوي کسان نظر کوي بحث شروع کوي بحث جی خری ته ګوره په صحرا شپې ته ګوره که تاسو کې بحث والی شروع کوي دلیل وایي که تاسو سره دلیل وي هغه چې د عوامو وړاندې وایي چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله سنت رسول یو نص لرئ تاسو یو نص لرئ تاسو سره یو دلیل شته تاسو یو حدیث پیش کولی شئ یو مرفوع حدیث پیش کولی شئ چې په هغې کې دا راغلي چې وسیله بزوات الفاضله شرک ده کم از کم کراهت ثابت کوي وایم کم از کم کراهت ثابت ایا مبغضا اهل الحديث وشاتما ابشر بعقد ولايه الشيطان اهل الحديث دوانای خچنری پیش کا خپل دلایل بس پیش کا حدیث او قران نه دلیل پیش کا بس تا بزوم بنم چول حدیث پیش کا دلایل شروع مولانا تمام مطالبه کتاب سنت کې د الله فضل سے پیش کوو ته حنفي زوتا د امام ابو حنیفه نست پوس نو ته ما د امام ابو حنیفه د زبان نه نست په زوات فاضله وغه دا فدا ورسل دا ما د صحابه نه قول خیر ته ما د امام ابو حنیفه نه شروع کوي هغه په لوګ باندې شپته او یا کال خلک دا هلوګانی وکړي نن براته دا هغه ابو حنیفه رحم الله نه ثابت او دا هم ثابت چې امام ابو حنیفه امام د حدیث دی دا اهل بدع او امام نه ولنه خبره دا یو خبره وکړه چې خریته ګوره په سارا شپې ته ګوره مثلا په تاسو باندې منطبق دی ځکه خو هغه اصحاب نه راغلي د دې وجه نه چې خریته ګوره په سارا شپې ته تغلش تچپ شیخ صاحب واکشه تغلش شغل شیخ صاحب خو اصول خبرې دی بے ادبی باندې تا ته ګوره ما وختي مو اجازت نشته بیا ادب د محمد رسول الله خبره صلی الله علیه وسلم چې خبرو کې بے ادبی کوي دا سره من اساء الادب علی البساط رد الى الباب ما توکل برهان کې سرکشي وي خلک د کې نو دې دا بے ادبی ما توکل قرآن یې مخکې دا وي خریته ګوره ما توکل نه دا الله بچا ما توکل سلام ابتران دی ویلي چې موږ اظهار د حق لپاره او موږ د دوه خلکو د حق اظهار د حق لپاره راغلي کای اظهار د حق مقصود وی جناب شیخ ناس نه تا چاریو کوي بحث شروع کوي ډېری چغې تاسو نه اوریدلې دي ډېری چغې چې وسیله په زوات فاضله وشي نن موږ حرام ثابت بسم الله الرحمن الرحيم
شروع شي درې کسان دي لیکلي دا کسان نظر کوي بیا هم د توایو ټلیفون ته وکړي چې دې عوامو ته حق بیان کړي ټلیفون ته وکړي چې خلک راغلي دي او راشه دا تشریف راوړل برای کرم تشریف راوړل ستا انتظار دی مناظره چې نه کوي تاسو مناظره تاسو نه کوي شروع شي یو دوه درې شروع شي چې نوم چې لیکل دي هغه باندې مجلس خسته کوي او که تاسو نه شروع کوي موږ آغاز واورا غني چې نوم چې لیکل دي دا هغه براتک دا مجلس خسته کوي تاسو څوک یې چې راغلي موږ دا کسان پکار دي دا تاسو څوک یې اظهار د حق مقصد دی کنه اظهار د حق غلام حضرت نه کوي اظهار د حق غلام حضرت سے اظهار د حق اظهار د حق مقصد دی شروع آغاز غلام حضرت اظهار د باطل مقصد دی شروع غلام حضرت سے واورا هغه ته وراشه دا مجلس خسته کوي دا مجلس خسته یاد مبارک راشه لا في ذکر دي لس کا موږ جرح کې خپل تم وای لس کا واورا دوړه راوړه خبر شروع کې تاسو مقصد د اظهار حق تاسو مقصد دی موږ مقصد دا دی حق کار کوي خلکو ته حق کار کوي حق کار کوي حق کار کوي ګورا جناب شیخ تاسو ما ولو الحمدلله عقیده ښکار واوره موږ عقیده ښکار شیخ صاحب درو تړای له اصول سره خبره تخیر واوره ما یو خبر اور دی خوا زمونږ الحمدلله په دې عقیده باندې خپل عقیده ده په دې باندې زموږ ایمان دی موږ الحمدلله په حق باندې تاسو ته اشکال دی مناظري چیلنج راځي صحیح ده کنه دا نه چیلنج دی ورکړی چیلنج دی ورکړی زموږ په خپل دې عقیده باندې ایمان دی چیلنج تاسو ورکړ واورې دې خبره ته اصولي خبره ده چې چیلنج یې ورکړ نو یو مولانا او یو دا زموږ مولانا دواړه واورې خبره یو دا مولانا دا دغه راغلی دا مکتبي ته راغلی که چېرته صرف بحث کول غرض وي خو دې مولانا او دې مولانا وکړه چې ته بحث شروع خبره دې ختمه لیکن د جدا نمائندګي کړي دا درې کسان نومونه ورکړه دا مشایخ دې درې نومونه به راغلي اوس دا کسان تاسو ولې ناظر بس صحیح شو خبره دې ختمه شو طبعا شیخ سے اصول سړی دی بدل تشتم خیر وقشه جناب الشيخ لك متوجه خير متوجه كاغه دو اشخاص راشي او مناظره وشي اخري پیدا او ثمره د مناظره بس ما توجه ما کستاسو غرض اظهار د حق تاسو به عوامو له څه جواب ورکوي تاسو به خپل عوامو له څه جواب ورکوي وایم تاسو چې د خپل عوامو سره مخ شئ تاسو به غیله څه جواب ورکوي حاضر صاحب د زویما چې حق پوری په تفصیل څخه دا په یو ته اورز لګیاي چې یاره دا شرک دی بدعت دی اوس یو دلیل پیش کړي دلیل پیش کا بحث کی شروع کا دلیل شروع کا دلیل کی شروع کا الحمدللہ کتاسو سره یو دلیل پیش کړي کتاسو سره یو دلیل پیش کړي جواب زته جواب هم دي عوامو ته چې من کم جواب یو لک صبر وکړي دي عوامو ته چې من کم جواب یو دي عوامو ته د ټول دنیا ته یو بسر عام اعلان کړي چې زمنګا او د دې مناظره وا چیلنج تاسو ورکړو د مناظرینو تعین تاسو به توی بن نفس کړو چې به توی بن نفس هم تعین کړو او چیلنج مو ورکړو زمنګ تاسو صدوه دعوی دي صریحي دعوی دواړه یو دا مسله د زوات فاضله ده چې تاسو به ثابت وي او موږ به نه فکرو شته دې شي کې نشته شته مولانا کنه اصول خبره کو دا یو چیت کې دا دویم زمنګ استاد سي دعوه ده چې زپاغه په خپل راغلم د طالبانو درسونه مې په پریخي دي چې مال به مولانا غلام حضرت او حکیم مظهری حاضر وي دا خلق نن رانن عذر شرعي وي
کنه عذر شرعي نو میدان نه وتښتېدل نو زه د چڼو باز پسې زه چدي چې باز نه پرېږدم او نه په خراړې چې خلک د راکېټ او د توپ ډزونه کوي تاسې له به ما د دویمې او د اولې درجې طالبان راوستي وې پوه شوئ خبره باندې هسې قصې مه کوئ راته او مولانا ستا چې قاري صاحب اعتبار پې نه و نو بیا په داسې خلکو لاپه مه کوه چې هغه تاسې میدان ته نه حاضرېږي زما په سر دې ورور لاپه کړې د شپې 12 بجې بېګا راغلی زما نوم چې پکې نه وي راواله هغه چې زما زري چې واغسته ملګری شجیب استاد زما نوم پکې چې نه وي زه وسوځم راوړه او دا څه شی دی دا څه شی دی دا څه شی دی دا زما نوم هغه وختي چې زما زري واغسته هغه کې شته د چا نوم دې کې د چا نوم دې کې د چا نوم په دې باندې صبر وکړه صبر زمانو پکې نشته زه به اوس به ورشه هغه نور دی راوړم ورشه هغه نور راوړم ورشه د دلیل کې فصاحت مناظر شته کنه مناظر شته هغه صاحب الدلیل راوړم شروع ستا مناظر څوک دی چې ما سره مناظره کوي یو باندې لاس تېر فلانې دی نه دیو کې کم یو دی هغه مولوي صاحب نوم دی کې هغه د امر صیغه نه پېژني مصدر د باب تفعیل نه پېژني مناظره شي کولی هغه اسم تفصیل په استعمال نه پېژني شروع ته پېژني ته شروع دا تحریر سمبټ او باسولې نه کومه سوالونه نشي لیکو نو شیر جامع شرح ده دا د عقیده مسله اوس په کتاب السنت ثابت ده شروع او نه د میټریک امتحان دی چې ډیشن تکي شروع شکستانه دی چې د متخیدل د مقینه نه ولې دا تحریر سمبټ ساته زما کنه باسولې او خادمیه مت شروع کړی نه جی داسې کار دی چې 3 غنټې خو موږ به په دې خبره تېرې کړي چې غازر که غازر نه دی که نه که مناظره کول غواړئ دواړه فرقه خو په کار ده چې مناظره شروع کړئ که نه غواړئ نو بس تاسو اعتراض دی چې یاره هغه 2 کسان دی حاضر کړي نو بیا پې وخت بدل کړئ یا اوسه ځای یو اصول پرېږدئ چې یاره کم د احنافو علما دي یا کم د اهل حدیثو علما دي هغې اوسه ځای نه په هغې باندې یو 2-3 نامې تاسو پرېږدئ نو بس بیا پکې وخت کېږي خیر دا خبره خو نه او دا خو تاسو په دې بحث لګیایي دا خو تر ماښام نه ختمېږي جناب منځ یو عرض درم ستاسو په خدمت کې اولا ما تاسو ته ګوره خبره وکړه چې ټولو له پکار دا دي چې باید په اصولو موافق خبرې وشي وکې دی بېادبي ډومبې چې حق را باندې ووایي ډومبې ستاسو دې ملګري بېادبي کړې ده ما ته ګوره یاد ما تر اوسه پورې خبره ستاسو په جواب کې نه ده کړې وکې دی د هغې وجه دا ده چې ما تاسو ته وویل چې د اصولو موافق خبره چې د اصولو موافق خبرې زمونږ شیخان یا راغلي یا نه راغلي زمونږ یو شیخ مشر چې کوم لیکلی شوی دی سید ایاز علي شاه باچا صاحب حاضر دی ستاسو په دو باندې اعتراض صحیح شو دي حاجي صاحب وویل چې کچرې پروس دغه 2 کسان تاسو خامخا حاضرول غواړئ بیا تاسو هم حاضرېږئ رس بدل کوئ ټیم مقرر کوئ موږ به رس او ټیم تاسو مقرر کوئ خو ځای به زمونږ په خوښه ټاکئ چې تاڼه کې شیخ صاحب دې کې امر نشته ولي دا اوس امر نه دی نو چې امر دې به څه مسله نشته دی ایسه موجود دی دا تاړو والا ما ته وکړه تاڼي خبره نه کوم اوس هم درته تیار یم دغه څلور اشخاص کې شک چې کوم تاسو تلاميذه شاګردان یې وکښه کچیرته د لیکلو خبره کوي موږ راغلي بحث ته شروع آغاز مناظر شته زمونږ شروع مناظر شته شروع زمونږ مناظر شته شروع که بحث ته راغلي دا ذکر کوي جی چې مولانا صاحب ته شیخ صاحب دي شي د دین شي او دې دواړه د تلاش شي یا یو طرف شي او په خپلو کې یو دغه تویک او لیکل دی وسو او وخت کې دی بس شیخ حبیب الله صاحب راځي او قضیه طرفه غلام الرحمن صاحب راځي تاسو ته زمون هغه ته هیڅ ضرورت نشته ګوره دلته ناس سره بارای خلک
کم راکې نشته خپل خلک مناظرین ناس ته دغه معاونین کچر ته په دغه شي هغه کې یو شخص را حاضروي دلته په الحال په دې څلور اشخاص دي څلور اشخاص که په پرچی عمل کې د پرچی مطابق مناظر ناس ته خبره شروع وکشه کده پرچی خبره کده پرچی نه کوي تاسو جناب شیخ هم ناس ته په اصول خبره د پرچی مطابق خبره نه کوي دغه څلور اشخاص کې یو شخص هر ځای کې تاسو په خواته ګوره موږ اول درته وایو کوم سره تل مدرسې ته ځي تاسو دا من ذمہواری واخلئ موږ تاسو سره مدرسې ته ځو دغه څلور اشخاصو په ځای کې خلک وکړي د خیر گزارو فاروق استاد فهم دې دغه نه بعد کچیر ته بل ځای په دغه څلورو کې به یو شخص حاضروي مو شیخ حاضروي کچر ته دا ځای ته وایي دغه کې یو شخص راولي اریو غواړه خیر ده قانون الله صاحب راولي غواړه سره یو ځای کې اوسېږي ګنج 15 منټه لس منټه کې کاغذ راځي بس را حاضرې کوي اسی تبرک لپاره کې نه وای دلته تبرک لپاره بس بحث مولانا صاحب خبره دی وکړه الله دې خیر درکړي د انسانیت په خبره مونږ پوهیږو بیا د بې خبره مونږ پیژنو تا نن څوش خبره د څو علماء شرط دي څلورو کې یو حاضر کوي دا مناظره خو نه ما جوړه کړې ده نه تا جوړه کړې ده نه دی بل طاري صاحب دا څلور شرطونه چې تا ولې بل دا څلور شرطونه چې ستاو دي مولوي صاحب چې ویلي دا تا ولې وره مونږ د رافضا فلو دا بل ورځ نه ویل ته په شي سره څنګه پوښې ته څنګه پوښې ته څنګه پوښې یو مرسه ته څه شي نه وای ما ته څه شي نه پوښې ته څه شي نه تا چې ته یو مرسه ستا چې په ځان اعتماد نه مولانا زما خورا چې تاسو ته ولګي چې تاسو کمزوري زموږ د علماو څخه خبره نشئ کولای نو کوم خبره نشوي کولای نو موږ به د شیخ غلام حضرت او د حکیم مدری صاحب د وجود مطالبه نه کوو ځکه چې هغه تاسو نه قابلان دي او زموږ شاګردان مونږ چې تاسو داغه مطالبه کوو تاسو مناظره په طریقه ولا سره هغه ولې راغله د ولې تاسو نه کوو د جواب یا عوض شریف یا واجب پړیو به خبره کې باشه نه پړ خبره نه د پرچی مطابق خبره کوي پرچی مطابق کا اغه راشي یا نه حرام شي مناظر به یو شخص هر یو واشه ماته واروکه کنه تا ما سره نه دی تاسو ویلا اصولي خبره ده کله پرچی مطابق خبره ولي صاحب ناس ته مناظر مونږ دلته درته لیکلای تخونه بس بحث شروع کړي وخت نه درته چغین داو کچرته د شیخ دا درې خبره کوي تاسو په دې شروع کې او تن حاضر کوي هر ځای حاضر هر ځای بس خبره ده دا وکړه یا خبره اصولي خبره ده چې بار دا خبره کول او تکرار دي دا پرچه چې دی قاری شه لیکله خو تاسو اعتماد وکړئ تاسو مولین دا ویلي لیکل چې نه دي کنه موږ له دوکه راکړه صاحبانو تاسو له خاموشي زما شیخ خبره کوي وره ستا یوازې شیخ دې نور وره اوس خاموش دا مطالبه تا کړې وزیر اذا سي ستا شیخ قربان وای موجود دی هغه اقرار کوي خبرې کوي چې دا درې ول
شلزل درته وایو غوږونو صفایو کا الشیخ غلام حضرت حفظه الله دی که تاسو کې مولای بحث شروع کړئ تاسو کې مولا شته تاسو کې مولا شته بحث شروع کړئ بحث شروع کړئ بس صحیح شروع بس صحیح شروع بسم الله الرحمن الرحیم ګوره چې د دې لیکلو د تحریف واوره چې د تحریف خلاف وکړه کنه دا بل دوکم راسه کولای شي کوم طالب لم دغه ورکړی د موبایل او خبرې راسره وکړي چې د دې خلاف وکړه کنه چې دې کې راسه ټکی وکړه جناب شیخ تا خبرې ووري دا رکشي والا چې دی دا د دې خپل کار وختي اول مطالبه تاسو دا اول مطالبه دا مطالبه اول مطالبه دا نه اولنی مطالبه شروع په دې پرچه باندې مطالبه به شروع وکړي اوازونه ولې پیش کړي احقاق حق شروع خیر دا وکړه کومنګ داګه دا وره یا مولانا پرې سره کومنګ داګه ته شعر داګه ډیر غټ علم دی کنه سقراط دی وره که تاسو دا وایو چې سقراط دی غلام حضرت صاحب کنه وره دا خبره وره که تاسو یو شعر دا ټول مشایخ دي دا دعوه کوي چې د غلام حضرت صاحب نه په علم کې کته څه خبره ده کنه خو خیر دی راشي د عوامو ته دا کیسه خبر دنیا ته خوريږي کنه احقاق د حق دی وکي خیر دی موږ داغه پای تاسو په خبره باندې نه یو احقاق د حق دی وکي دنیا ته دا کیسه تاسو د شیخ غلام حضرت صاحب د موبایل د خبرو مطالبه کړو ټول ووري اوس هورا چم شبې د بیمه کوا به د بیمه کوا دا د ساوند ریکارډ دی خبره دا ضروره اوس کدم زنده‌باد چې د شیخ بیانات وکړي زنده‌باد دا د شیخ کمال بیانات راته دي زنده‌باد کینا ماشاءالله کینا واورې مولانا واورې لکه تاسو وكذا اول دوی دا وایي اول ګوره ما ته چې وی المرء یؤخذ باقراره تخپل ځان تم د امر متوجه کوشه اول تا دا وکړه چې ما ته د شیخ مبارک دقت وکي یا د دقت وکي چې مونږ نه وښه دویم ته وکړه بیا مو دا ویلي چې خیر کدا نه کوي هغه مونږ ته ټلیفون وکي چې ما د حل درلګلی ټلیفون وکړه کومه کوي دا یو هغه ټلیفون وکړه کنه وځي خبره نو دې سره څه نه کوي کنه نه کوي زما خورا تاسو شروع زما خبره یو ده تاسو خال الحمدلله با اصول خلک او تاسو نه ایسب خیر ته زمونږه نه خبره ده چې
مونږ د غلام حضرت مې په आवाज مونږ دغه حضور غواړو خبره مستوى اول اول زمونږ دغه د لیکلو کې کومه خبره ده دغه خبره راي ولا خبرې نه ممکن وای چې اول زما وای چې هغه ولني خبره مکوله پک کړي بس خبره صحیح وای ما خبر وکړه اصول سره د اصول مطابق اول دی ویلي چې موږ आवाज ووره وای چې داخل مادي تاسو د طالبي پوره کولو لپاره موږ دغه आवाज ووره او شروع صحیح بسم الله الرحمن الرحيم حالو خبر من دا خبره چې دې زه پورې کوله دا من تاسو ته وښودل چې هغه ځوان نن په موبایل خبرې کوي موبایل هم چې ته رښکې والا لور کړو دغه आवाज دانو یو دغه आवाज نه نو دغه आवाज دانو دغه आवाज دانو خدا عذر نشته دي بهم تاسو راغلي وي دا بحث خبره زه شروع وته شروع تعین د وخت کوي پنځه منټ تعین ایسه پنځه منټ بس 15 منټ څوک دی خوښ دي زه دي خوښ دي څوک دی خوښ دي مولوی صاحب بدر سره زیم شو مونږ دواړه اول شروع وکړو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بحث مشور کو استاد اسرار سره د دینا چې په کاغذ کې چې څومره پاغه موافقه ونکړه په دې کې مقدر او په دې کې پړې بتوفیق الله عز وجل او دا خبره څه ښکارا ده کشم څه شرابه النهار د دینه بحث شروع کو بحث دون کې مسله تاسو کتابونو کې ویل موقوف له د مقصودي بحث مقصود دی مسله توصل بالزوات د دینه مخکې په تور د مقدمه دوه خبرې کوي د دې خبرو پابند او د اصولي خبرې علمي خبرې اوله خبر دا چې تاسو مقلدین د امام ابو حنیفه رحمه الله د دې داویداري مقلدین نه خو داویداري چې موږ د امام ابو حنیفه مقلدین او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې په فروع باندې خپل سر ماتوي او په اصول کې د امام ابو حنیفه د مذهب پابند نه نو تاسو نو مطالبه دای چې تاسو په توسل بالزوات کې څنګه چې موږ مطالبه د کتاب سنت کوي نو چون کې تاسو د دې مسلې مثبتین نو تاسو به د امام ابو حنیفه رحمه الله قول فشلو زما خبره وره خبرې باندې کوي زما خبره وره تاسو به امام ابو حنیفه رحمه الله نه قول پیش کوي په سند سره په باب کې چې امام ابو حنیفه رحمه الله دې جایز ویلي
او د جواز مختلفې درجې دي مستحب او ویلي واجب او ویلي فرض او ویلي سنت او ویلي هر څه چې ویلي امام ابو حنیفه رحمه الله په قول خي سند سره څنګه چې موږ حدیث سند وایو د امام ابو حنیفه قول په سند سره خای موږ به تاسو د فقه حنفي نن دا ثابتو چې تاسو کې څنګه چې په نورو عقایدو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب نه په فروع کې احناف او په عقیده کې مختلف کله مرجئه او کله اعتدال اختیار کوي کله شیعه اختیار کوي او دا تاسو احناف هم دا لیکلي چې په موږ کې دا مرسته او دا به ثابتو ان شاء الله نو تاسو نه درخواست ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله نه په دې مسله کې تاسو باندې ثابت دویمه خبره ده زما خبره اورئ مناظر صاحب زما خبره دویمه خبره ده چې چون کې مسله د توسل به زوات دا د عقیده سره تعلق ساتي په عقیده کې اخبار احاد تاسو په عقیده کې دا دلیل حجت نه ده ځکه چې اخبار احاد دا ظنی دي او په ظنیات باندې قطعی او د عقیده مسلې نه ثابتېږي تاسو په اخبار احاد په باب کې نه پېښ کوي ولو کان صحیحا اگر چې صحیح دا تاسو د مذهب په بنا خبره او دا باقی پاتې شو چې کوم تاسو ذکر کړی خو ان شاء الله زعاب موضوعات دي هغه خبره فسرت کو خو تاسو په خپل اصول پابند دي یو دا چې په عقیده کې با اخبار احاد نه پېښ کوي مسله د توسل د عقیده سره تعلق ساتي یو به دا درخواست کوي چې د لپاره په قران کریم آیات راوړي او دا څه راوړي چې هغه قطعي ثبوت قطعي دلالت دویم تاسو په داوا قطعي دلالت کوي او ثبوت قطعي ثبوت ذکر چې قران بیا چې په حدیث کې راوړي حدیث متواتره راوړي احادیث متواتره قطعی ثبوت دی او دیم دا چې تاسو په دعوا باندې قطعی دلالت او علی الاقل حدیث مشهور راوړي تکشو د دې نه رستا خبر واحد کې صحیح وو استاد په نسبت باندې هغه ځنی دی او ځنی چې په باب عقیده کې کار نه ور کوي یو بس تاسو ته درخواست دریم دا چې موږ سبا دا خبره مخکې نه کوي چې تاسو به امام ابو حنیفه رحمه الله د ټولو اقوالو پابندي کده بعضو پابندي او کده یو پابندي کله ټولو پابندي نو په باب د توسل کې چې موږ دا کوم اقوال پېښ کوو منه او کنه دا بازو پابندي نو بیا به تاسو دا وایي چې موږ دا بازي منو بازي نه منو ولې نه منو دغه خطا څه ده هغه وجه پېښ کوي او که بالکل پابندي نو بیا الحمدلله درته د حدیث اعلان کوي د وابیت اعلان کوي بیا علی حدیثي وابیانی غیر مقلدین به توفیق الله عز وجل دا درې خبرې دا تاسو درخواست دا د بحث د شروع کېدو مخکې او مقدمه ده په دې خبره چې متفق شو لیکل را سره وکي او په دې خبره زموږ لیکل او شو دا غوښتل بیا بحث کې ورننه به توفیق الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما جناب شیخ خسته خبره او په اصول مطابق دعوت کوم مونږ لیکلې دا تاسو سرم دا او مونږ سرم دا اگې کې زمون ملګری دا خبر لیکلې دا چې توسل بزوات الفاضله مستحب صحیح شو دلتا تاسو ور سره دعوه لیکلې چې مسله د توسل بزوات الفاضله د دې بدعتواله او حرمت په مونږ ثابت بدعت او حرمت چې وسیله په زوات فاضله باندې دا حرام څنګه چې مونږ ته تاسو وایي چې را مثبتین یی نو دا خبره یوازې په مونږ راته تاسو مثبتین ځانونه لیکلي دلته استادان باسي مونږ خبره کړې دا چې مونږ دلته سلی کلی چې مونږ وسیله به زوات الفاضله ثابته تاسو سلی کلی تاسو خبره وکړه تاسو ویلي تا ویلي دي چې د وسیلې به زوات الفاضله حرمت په مونږ ثابته الته وګورئ حرمت په ثابته تاسو د اصول مطابق غلې شته غلې کې کنه تا مذهب ځای دي ګورا کله خپل مشایخ احترام دي چې وی غي پاسه وخت غلې مونږ درې کسان ناس چې زمنګ ملګرو خبرې وکړي بیا مونږ تاسو درې کسان ناس دي دا نور غلې شه دې غلې شي هغه څه دې لګي خپل خبرې دي تاسو دلته لیکلي دي چې مونږ وسیله به زوات الفاضله حرام غنو او مونږ به د دې حرمت تاسو د حرمت مثبتین مونږ د استحباب مثبتین چې وسیله به زوات الفاضله دا یو مستحب عمل
څنګه چې مان ته مطالبه د دلیل کې د دې په استحباب باندې تا نم زه مطالبه د دلیل کوم په حرمت باندې حدیث د ترمذی تا حدیث د ترمذی نبی رسول الله فرمای حلال هغه دي چې ما حلال الله تعالی په کتاب او حرام هغه دي چې ما حرم الله په کتاب تاسو دلته وسیلی بزوات الفاضله حرام دي تاسو د شيوخ او دې طرف ته چې د هم فکر او د هم نظر خلکو دا له حدیثو څنګه چې تاسو مونږ ته وایي چې تاسو احناف یې او تاسو احناف دا خبره کړې ده او د حنفیت د طرف تاسو مناظرین مونږ تاسو ته دا وایي چې تاسو د اهل حدیث د طرف مناظرین یاست دا خو معنی کنه د کلمو اهل حدیث تاسو د اهل حدیثو فتوی مونږ را جمع کړې دي تاسو د کلم دغه د مونږ سره پراته دي چې ځینې ورته حرام وایي او ځینې ورته سو کی وسیله من وسایل شرک څنګه چې ته زمانه د دلیل تپوس کوي چې وسیله حرامه ده یا جایز غني زه حرامه غنم زمام دا حق دی چې زتانه تپوس کوم چې وسیله حرامه غني تاسو سره په دې حرمت باندې څه شي دلیل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين کوم اصول چې ما مخکې ذکر کړ چې یو دا ده چې تاسو به په امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه نص پیش کوي د توسل بالزوات لپاره دا لیکل به موږ سره وشو ځکه دا غن وروسته تاسو په مخکې مسله کې وته کړی دي حضرات حاضر نکړه بیا را نه پدې کوم موږ په تاسو یریږو موږ سره بدای لیکي چې موږ تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله د خلینا داغه قول یا داغه صاحبانو قول په دې باب کې پیش کوو بالسند چې هغه توسل ته مستحب وایي ٹھیک شو او دا ځکه وایي چې تاسو مقلدین یو د مقلد د قران حدیث کار نشته مقلد د فار مستند قول د مجتهد اخر واما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه دا مسلمان شومه عبارت او دارنګ فأما المقلد فالدليل عنده قول المجتهد فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لأنه أدى إليه رأي أبي حنيفة رحمه الله صغرى وكل ما أدى إليه رأيه فهو واقع عندي دا كبرى فهذا واقع عندي دا نتيجة تکشه دا صغرا کبرا په خپل استاسو دا کتاب دی شرح التلوی علی التوضیح دا قاعده نو چون کې تاسو مقلدین استاسو قرآن حدیث کار نشته تاسو به صرف امام ابو حنیفه قول پیش کوئ په باب د توسل بالزواج مونږ نه فکر مونږ به تاسو ته خو ان شاء الله او دا به درته هم خو چې دا توسل بعضی صورتونه چې تاسو قایل چون کې موږ توسل صورتونه ورسته پیش کوو مونږ علی الاطلاق توسل ته شرک او کفر او بدعت نه وینو ته حرام دي داغه مشروع صورتونه دي هغه هم پیش کوو کوم چې غیر مشروع صورتونه دي بعضی به شرکی صورتونه دي بعضی به بدعي صورتونه دي بدعت او شرک تاسو وای مستحب وای واجب وای سنت موږ ته حرام وای او موږ ته مکروه وای په کراهت تحریمی سره او زما او فتوا به ذکر کوو استاسو د فتوا موږ نه لګو فتوا به په خپل فقه حنفي لګي فتوا په خپل احناف لګي چې دا توسل په دغه درجه کې شرک دی دا توسل په دغه درجه کې حرام دی دا به پیش کوو ان شاء الله د فقه حنفي نه او د اقوال د احناف نه موږ ته تدارو چې کته د قرآن جو هم دا حرام ته قرآن مني ته حدیث مني زه ته قول د ابو حنیفه خیر ځکه چې ته دا پابند نو یو دا چې ته مقلدی قرآن حدیث په دې باب کې نه پیش کې قول د ابو حنیفه نه شروع کا قول د ابو حنیفه نه پیش دا یو دویم دا د مقلد کار د قرآن حدیث نشته د استدلال په حکم نشي کولای کتاب سنت او نه د فقيه و اما د فقيه اطلاق په مقلد نه کیږي لتقصير عن الطاق دا د مسلمان ثبوت عبارت چون تاسو فقها نه او تاسو فقهاو مراتب فقهاو ودي تاسو دا وونه والله په سلام مرتبه کې په درشم مرتبه کې او تاسو د یو استدلال د قرآن حدیث نه کوي ٹھیک شو دویم ما تاسو ته قول ابو حنیفه پیش کوي دریم دا چې تاسو په دې باب کې اخبار احاد نه پیش کوي دا بر سره وسته لیکي
چې دا خبره وګديږي نه ځکه روسه به ته وایي چې پلان کې حدیث کې راغلی پلان کې زبردار مطالبه کوم متواتر دی مشهور دی ته وایي چې ما ته پته نه لګي زبردار خبر واحد ضعیف ټیک شو نو د دې وایي بیا روسه جنجال نه کوو ما سره بوسته لیکل کوي چې لیکلو موکړو مقصود داخليږي که په دې خبرو راسه جوړ تاسو را نه لا مقصود څه خبره موږ سره په اصول خبره کوو بالله توفیق جناب شیخ خبر وکړه زمون چې تاسو مقلدین یو که مجتهدین یو مقلد سره دلیل څه شی دی مونږ چې تقلید د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه کو تاسو هم په غیر علم چې تقلید د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مونږ په مسائلو فرعیو کې کو یو دویم تقلید د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مونږ په مسائلو منسوسو کې کو خو هغه منسوسی مسائل چې متعارض دا زمونږ رائے هر کله چې موږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه تقلید په دغه مسائلو کې کو او تما ته وایي چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه نه په صحیح سند تما ته دا ثابتې چې هغه وسیلې ته جائز ویلي یا ورته مستحب ویلي ابادي خبره خو ته چې ما ته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه باره کې دا وایي چې قول بدل د پیش کړي تا حق د قرآن او حدیث سره نشته زما درای نه زما درای چې په دې مسله کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه اته دغه نه غواړم دویمه خبره ته چې وایي چې نه ما ته د قرآن او حدیث د پیش کولو حق شته ته به نه پیش کړي نو زما مطالبه ستانه دا چې ته ما ته د قرآن او حدیث نه د توسل د حرمت یا د شرک په اړه کې دلیل وړاندې الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. مولانا زما خبره توجه مولوی صاحب یو خبره وکړه چې زما عقیده ده چې زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په عقیده کې مقلد نیم په فروع کې ما به په دې پوهه کې چې د امام صاحب عقیده غلطه وکړه که صحیح وانه ولې د صحیح عقیده تقلید پر خدا که غلطه وانه په فروع کې د غلطه عقیده والا ولې تقلید کوي یو معنی د صحیح مدلل جواب دی د امام صاحب عقیده غلطه وا چې تا په عقیده کې دغه تقلید پر خدا او که د امام صاحب عقیده صحیح وا نو تا د صحیح نه ولې انحراف وکړه یو ما په دې باندې پوهه کې دویمه خبره دا چې ته دا وې چې ته زما دغه نه خبر د نظریه نه زستا د مسلک نه خبر استا مسلک کتابونه مڅشتا زتا استاد مسلک کتابونه خیم چې پاغي کې دا لیکلي شامی مقدمه کې طبقات الفقهاء مسلې لیکلي دا شرح الویدا دا مسلم ثبوت دی دا د اصول کتابونه استای د اصول فقه ماته استاد ماده معلومه چې د کم ځای نه هم بس صرف په دې خبره باندې کوي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه استا عقیده کې ولې ورانه شو دا عقیده خرابه او ځکه د تقلید پر خدا او دویم چې ته د هغه تقلید نه کې نو ته مجتهد نو دا اجتماع نقیزین وکړه په دې خبره مونږ کوي وبالله تاسو د مولانا خبره واورئ چې دی وایي موږ د امام ابو حنیفه تقلید په عقیده کې نه کوو داسې ویل کنه په فروع کې بیا هغه مسایلو کې د باقي تعارضي چې کوم منسوسی او چې کوم غیر منسوسی نو پاکي تقلید دا وګورئ دا د مولانا برحی کتاب دی الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل صفحه دا 385 دی وایي ان الحنفيه عباره وقو د کله وروره دا به تاسو واځي عبارت غلط دي او دا مشهور کړي چې حدیث عبارت څه نه و ان الحنفيه عباره عن فرقة تقلد الإمام أبا حنيفة في المسائل الفرعية وتسلك مسلكه في الأعمال الشرعية سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفته فإن وافقته يقال لها الحنفية الكاملة نو کتاسو کامل احنافی نو نمبر امام ابو حنیفه تسنگو جزا فاقده کې مقلد نه ته خو بیا حنفی خو ناقص وإن لم توافقوا يقال لها الحنفية ما قيد يوضح مسلكه في العقائد الكلامية فكم من حنفي في الفروع معتزلي عقيدة
كالزمخشري جار الله مؤلف الكشاف وغيره وكمؤلف القنية والحاوي والمجتبى شرح مختصر القدور نجم الدين الزاهدي وقد بسطنا ترجمتهما في الفوائد البهائية في تراجم الحنفية وكعبد الجبار وأبي هاشم والجبائي وغيرهم. وكم من حنفي فرعا مرجي أو زيدي أصلا أحنافك دي ففروعك الإمام سبب مذهبي فبوصولك سبب المعتزلين. وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدتين فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجع أجي سبب وي فأحنافك إذا فكل حنفي فأحنافك شيغال فأحنافك معتزلة فأحنافك مرجع فالمراد بالحنفية ها هنا هم الحنفية المرجع فبحث إيمان كذا أحناف مرجعين الذين يتبعون أبا حنيفة في الفروع ويخالفون في العقيدة بل يوافقون فيها المرجعة الخالص. فده مذهب في باب إيمان كذا مرجع دي بيتيان مسألة توسل دا كذا مسألة كتبه جزء إمام سے بمذهب نہیں ہے تبي هذه حنفي تبي هذا حنفي موای کته چې امام سے په مذهب نن برات امام سے نس پیش کړه دا بر سروس لیکي دوی مدار چې اخبار احاد بل پیش کړي په دې مسله کې دریم دا چې استدلال په قرآن حدیث نه کې ته مقلد کار د قرآن حدیث په دې شرایطو کو موافق شو خبره کو کله موافق نشو بیا خبرته ضرورت نشته وبالله